د قرآن ژباړه لایق د ثنا خالق د دنیا د قرآن مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله سبحان الله سبحان د قرآن ژباړه سبحان الله لایق د ثنا خالق د دنیا د ټول مخلوقات مولا غنی مولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون د منار اسلامی رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. درانو اوریدونکو دا د قرآن کریم د ترجمه خپرونه ده. نننې در زمونږه سوره توبه نهم سورته ترتیب مصحفي کې او آیات شروع کیږي. د آیات کریمه ربط د ما قبل سره ده چې مخکې د منافقانو صفات بیان کړه او د منافقانو یو قبیح صفات ده چې نبی له سلام نه اجازه غوښته چې مونږ ته اجازه وکا فرید چې مونږه د کیناستونکو سره شو. دلته بل صفت قبیحه هغه ذکر کړي هغه ده چې دی په د خپلو کیناستلو د زنانو سره خوشاله دي. یو سړی چې هغه پاتې شي د خیر د کار نه نو پاغه پاتې کېدو د خیر نه خپي دی خوشاله دي. دا د منافقانو ایاغه قبیح صفت ده. رضو بأن یکونو مع الخوالف راضی شوی دي دوی خوشاله دي پدې چې شي دوی د وروسته پاتې کېدونکو سره. خوالف جمع د خالفتون ده هغه وروسته پاتې کړې شوې زنانه د دې د خوخه ده چې دې د زنانو سره پاتې شي. وطبع على قلوبهم او مهر واله شوی ده پزلونو دوی فهم لا يفقهون پس دوی نه پوهیږي. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. لكن رسول او هغه کسان چې ایمان راوړل دي د سره جهاد کوي په خپل مالونو باندې او په خپل نفسونو باندې. اولئک لهم الخيرات او دغه کسان د دوی د پاره دی فائدې د دوی د پاره نیکی دي او فائدې دي. واولئک هم المفلحون او دغه کسان هم دوی دي کامیاب. مخکې د منافقانو ذکر وکم چې هغه د جهاد نه پورسته پاتې کېدلو د زنانو سره خوشاله دي. لکن رسول صلی الله علیه وسلم او مؤمنان هغه جهادونه کوي هغه په جهاد کولو سره خوشاله دي. اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار. تیار کړی دی الله د دوی د پاره جنتونه چې بهيږي با لاندې هغې نه بیالې خالدین فیها همیشه وی په دغه جنتونو کې. ذالک الفوز العظیم و دغه دا کامیابی لویه. الله دې موږ او تاسو نصیب کړي. وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم او رالل هغه عذر پیش کوونکي د بانډچیانو نه د دې لپاره چې اجازه وشي د دوی لپاره د دې دا عذرم په حق ده او مطلب دا دی چې اسی چټي باندې نه دي نو دا سه د بانډچیانو نه راځي چې هغه عذر پیش کړي نبی له سلام ته او پکې ناستلو کې داغه نه اجازه غواړي. دا یو قسمو. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله او ناستی هغه کسان چې دروغ ویلي دي د الله او د الله رسول سره. الله تم دروغ ویلي او د الله رسول ته هغه ناستی اس پیسه نو عذر پیش کوي او نزی جهاد ته. نو دا بل قسم دی.
سيصيب الذين كفروا منهم عذاب علیم زر دی چې وبرسیږي هغه کسانو ته چې کافران دي د دوی نه عذاب درناک. کله چې دلته سخت واعدات ذکر شو هغه کسانو په باره کې چې هغه جهاد ته نه ځي نو هغه ضعیفان او مریضان هم ویرېدل چې زمونږ به څه حال وي. نو هغوی ته تسلي لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى نشته په ضعیفانو باندې او نه په مریضانو باندې ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج او نه په هغه کسانو باندې چې نه به میځي هغه څیز چې دی خرچه کي د لارې خرچه چې شی ورسره نشته څه پې نشته حرجون څه تنګسۍ پې نشته ګناه پې نشته چې جهاد ته لاړ نشي خو په دې شرط اذا نصحوا لله ورسوله څه وخت کې چې دی خیرخواهي د الله او د الله د رسول نیتي په د مؤمنانو په فتح او کامیابی باندې چې د الله دین غلبه به میځي او کتاب و سنت دا چې دی کامیاب شي نو بس دغه خیرخواهی د الله او د الله د رسول خیرخواه وي. ما علی المحسنین من سبیل نشته دی په ښایسته عمل کوونکو باندې په نیکانو باندې څه ملامت په نیکانو باندې نشته. والله غفور الرحیم الله دی بخونکی او مهربان. او نبی اسلام د غزوه تبوک نه د واپسۍ په مقام کې وویل چې مدینه کې داسې خلک دي چې هغوی د تاسو سره دا سفر ونه که او دا لولې جوړې د تاسو سره ونه وهلې او د هغوی د تاسو سره چې دی په ثواب او اجر کې شریک دي. نو نبی اسلام نه تپوس وشو چې دا څوک دي ولې هغوی ویل چې دوی یعنې په نیت د تاسو سره دي خو حبسهم العذر هغوی لره چې دی عذر بند کړي دي او یا حبسهم المرض مرض بند کړي دي مریضان دي او یا محظورین دي. نو دا چې د عذر په وجه باندې دی نه د جهاد نه بند شوي او نیت په غلبه د اسلام باندې خیرخواهي د الله او د الله د رسول دا د مجاهدینو سره په ثواب او اجر کې شریک دي. ولا علی الذین اذا ما آتوک لتحملهم او نه حرج ته په هغه کسانو څه وخت کې چې راشي تا ته د دې دپاره چې ته بار کې هغوی لره سورلي وله ورکې قلت لا اجد ما احملکم علیه ته ورته ووایې زه نه به مې ځم هغه څیزه چې زه بار کم تاسو په هغې باندې ما سره د سورلۍ څه شی نشته دی نو بیت المال کې شته نه زما خپل وس شته. تولوا واعینهم تفیض من الدمع نو دوی واوړي او سترګې د دوی دارې وی د اوښکو نه سترګو نه وخې بهیږي حزنا د وجې د غم نه او د افسوس نه. الله یجدو ما ینفقون چې دی نه به میځي هغه څیزه چې دی خرچه کي او جهاد ته پې لاړ شي. ګورې د الله پیغمبر موجود دی او صحابه کرام راځي د جهاد دپاره څه ترې غواړي چې موږ له سورلي راکه څه خرچه راکه سپلی مپلی چې موږ په جهاد ته لاړ شو د الله رسول وایي چې ما سره خو څه نشته چې ظاهري څه نشته نو بس د ده په وس کې نشته بس هغوی مخ ته واړی روان شي او د ډېر خفګان نه جاړي چې کاش موږ سره څه وی او جهاد ته تللي وی اوس موږ سره څه نشته د جهاد نه پې پاتې کېږو. نو ګورې د الله پیغمبر چې ظاهري څه ورسره نشته نو څاله څه نشي ورکولی نو دا دروغجن دي چې هغوی وایي دا تا ګنجبخش خزانې ورکوي او پلانې ورکوي نو دا ټول دروغجن دي. د الله پیغمبر یې نشي ورکولی خپلو ملګرو له نو دوی د کومه ورکوي. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء یقینا لار د ملامت دی په هغه کسانو ده چې اجازت غواړي د تانه او دوی د غنین وسې شته چې لاړ شي او خرچه وکړي ځان له سورلي واخلي ځان له چې دی تیاری وکړي. رضو بان یکونو مع الخوالف
خوښ دي او راضي دي په دې چې دوی شي د وروسته پاتې کېدونکو زنانو سره. وطبع الله علی قلوبهم او مهر والد الله په زړونو د دوی فهم لا یعلمون پس دوی نه پوهېږي. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم دی عذرونه پیش کوي تاسو ته کله چې واپس شئ تاسو دوی ته د غزا نه. نو کله چې تاسو د غزا نه بیرته دوی ته واپس شئ نو دوی به تاسو ته عذرونه پیش کوي. دا یعتذرون اعتذار د دروغو بانی دي. قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم تو ورته ووایه چې تاسو عذرونه مه پیش کوئ بانې مه کوئ هرګز مونږه باور نه کوو په تاسو. قد نبأنا الله من اخبارکم په تحقیق سره خبر را کړی دی الله مونږ ته د رازونو ستاسو نه. وسيرى الله عملکم ورسوله او زر دی چې وبیني الله عمل ستاسو او رسول د الله وروسته وایي او مؤمنان به هم ویني. نو څه د ورخ نه خو اوبه تېرې نه دي وخت خو لا شته اوس دروغ څه لوی وی بیا پته به ولګېږي. ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده بیا به واپس کړی شئ تاسو هغه ذات ته چې هغه پوی دی په پټو په ښکارو. د دې نه بعض مشرکین مبتدعین وای وسيرى الله عملکم ورسوله الله او رسول ستاسو عملینی نو رسول یې وسمینی دې ته علم غیب ثابتوي. نو وروسته خو وای ثم تردون الى عالم الغیب نو علم غیب یوازې الله له ثابت کړی دی په دې کې رسول نشته. هغه ذات چې هغه پوهه دی په غیبو هغه یو الله دی په پټو په ښکاره پوهه دی. فینبئکم بما کنتم تعملون پس خبر به درکړي تاسو ته په هغه څه چې وایي تاسو عمل هم کوو. دا خبر ورکول د طرفه د الله نه په عملونو د دوی دا څه وړه خبره نه ده. لکه یو سړي تا سره یو غلطي او خطایي کړي نو ته ورته فلانې هغه فلانې کار چې دې کړی ما سره نو هغه ویریږي او غبراو شي چې ښه تا هغه ولیدم یا ته په هغې خبرې. نو اوس چې کله الله خبر درکړي تا ته ستا په عمل باندې چې فلانې هغه فلانې کار چې دې کوو او داسې دې وکړه نو دا غټه خبره ده. سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم زر دې چې قسمونه به خوري دوی په الله باندې تاسو ته کله چې واپس شئ تاسو دوی ته لتعرضوا عنهم د دې دپاره چې مخ واړوئ د دوی نه د دوی د ملامته کولو نه. فاعرضوا عنهم پس تاسو مخ واړوئ د دوی نه. انهم رجس یقینا دوی دی پلیتو. نو دی منافقانو ته رجس ویله. رجس هغه پلیتی ده چې بویم کوي دا ګنده دی ګنده. ومأواهم جهنم او زید دوی د جهنم. افسوس چې اوسنی د مسلمانانو امیران او حاکمان ټول هم دغه دو پړخ دي. یو مخې کافرو ته دی وایي چې زه ستاسو ملګریم بل مخ چې دی مسلمانانو ته کوي چې ووټ راکړي او ما ته چې دی د مشرۍ اقرار وکړي نو وایي زه خو مسلمان یم هغوی تیر باسم او کافرو ته وایي چې زه ستاسو یم خو دا مسلمانان تیر باسم. نو دا پلیت دی پلیت. ومأواهم جهنم او زید دوی د جهنم. الله خو نر مؤمن غواړي چې کافرو ته وایي ته زما دشمنې تا سره قطع موالات ته زما او مؤمن ته چې دی د عاجزۍ وزرې ټیټې کړي د هغې سره دوستانه قایم کړي. نو دغه شیان ته ایمان د الله په کار دی. کوم چې کافر وای زما دی او مسلمان ته دی ځان نږدې کوي چې زه مسلمان یم نو تا خو یو پلیت دی پلیت منافق دی. زید دوی جهنم دی جزاء بما کانوا یکسبون دا بلد افسو داغی چې ودی کسب کو دا ډیر غلط کسب دی دا دو پړخي او دو مخي. یحلفون لکم لترضوا عنهم قسمونه خوري تاسو ته د دې دپاره چې تاسو ته راضي شئ. قسمونه خوري چې زه مسلمان یم
او زه روژه نیسم زه مونځ کوم او کافرو سره اسې خوا د خوا کیم د زړه نه ورسره نیم چې تاسو ته راضي شئ فإن ترضوا عنهم که تاسو راضي شئ د دوی نه فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين فاسقین الله ناراضي کیږي د قوم فاسق نه دا فاسقان دي د الله د طاعت نه وتلي دي الاعراب اشد کفرا ونفاقا باندچیان ولیدان فړلی او تهذیب پکې نشتا نو باندچیان چې دي دا ډېر سخت دي په کفر کې او په منافقت کې کفر هم سخت او منافقت هم سخت دی واجدر الله يعلم حدود ما انزل الله على رسوله او لایق دي خلایق دي چې دوی پوه نشي په احکام او د هغه چې الله نازل کړلی په خپل رسول باندې حدود نه مراد یوازې هغه حدود نه دي چې قصاص دی او رجم دی او قطع ده عام احکام دي هغه پکې شامل دي والله علیم حکیم او الله دې په ذات او د حکمت والا نو باندې چینو کې غلظت ده او په خارینو کې بیا نرمیشته ده نو دوی کې چې غلظت ته نو کفر هم سخت دی منافقت هم سخت دی او بلداد چې په څه پوهېږم نه ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما او بعض د باندچیانو نه هغه څوک دي چې نیسي نه ګڼي هغه چې دی خرڅ کوي تاوان یعنی که زکات ورکوي که صدقه ورکوي چانده ورکوي د جهاد دپاره وایي دا خو ډېر تاوان دی که نه ويتربص بكم الدوائر او انتظار کوي په تاسو باندې د حوادثو چې زمړه بشي ناکام بشي ختم بشي علیهم دائرة السوء په دوی باندې دا حادثه بادا یا خدای اخبار دی او یا جمله دعایه ده چې په دوی باندې د الله بد حادثه راولي والله سمیع علیم او الله دې پوهه ذات الله دې اوریدونکي او پوهه ذات ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ټول باندچیان داسې نه دي او بعض د باندچیانو نه هغه څوک دي چې هغه ایمان راوړي په الله او په ورځ د آخرت ويتخذ ما ينفق قربات عند الله او نیسي نه ګڼي هغه چې دی خرڅ کوي سبب د نزدېکت په نزد الله الله ته د نزدېکت وسیله ګڼي وصلوات الرسول او دعاګانې د رسول ولی نبی علیہ السلام ته به چې زکات یا صدقه راله نو هغه به ورته دعا کوله الا انها قربة لهم الا خبردار یقینا دا سبب د نزدېکت د دوی دپاره سیدخلهم الله برحمته زر دی چې داخل به کې دوی لره الله په هغه خاص رحمت خپل کې ان الله غفور رحیم یقینا الله دې بخونکی او مهربان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسابقون وغا مخکې کېدونکي اسلام ته چې د ټولو نه مخکې اسلام راوړی الاولون چې هغه اولني دي په زمانه کې هغه اول وخت کې چې چا اول اسلام راوړی دی د مهاجرین او د انصارونه والذین اتبعوهم باحسان او هغه کسان چې تابعداري کړل د دوی به احسان په دغه نیکه طریقه کې د دې نه خو مراد هغه صغار صحابه دي چې کله فتح د مکې شوی و نو بیا هجرت نه لازم نو خو دوی راغلی مدینه ته نو او د دوی پسې اقتدای کړي و نو دغه صحابه مراد دي نو د دې وجه نه اهل علم وایي چې صحابه ټول مخکنی دی او کورستانی دی دا ټول چې دی دا جنتیان دي او یا والذین تبعوهم باحسان نه مراد دا امت دی نو هغه کسان چې تابعداري کړل د دوی په احسان سره احسان کې یو معنی دام ده چې صحابه کرام لره یادی په نیک ذکر سره دا غوی مدح کوي رضی الله عنهم ورضوا عنه راضي شوی دی الله د دوی نه ورضوا عنه او دوی د الله ناراضي دي نو ستا په سپوزه خړېږي
چې الله وای زه ته راضی ما او دا د ما نه راضی دي او ته صحابه پسې بد رد وې نو دې کې رد دی په هغه چا باندې چې هغه د صحابه پسې بد رد وای هغه د دې آیات نه منکر دی او په دې آیات کافر دی الله وای رضی الله عنهم دغه صحابه کرامونه الله راضي شوه دی او ته چې د هغه بدی بیان یاد ټولو او یاد بازو بلکې عقیده به ساته د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې ټول صحابه کرام عدول دي الله راضي شوه دی د دوی نه ورضو عنه او دوی راضي دي د الله نه چا به ویل چې د الله ته راضي دي دا بس ته ورضو عنه یسله ویل چې دوی د الله نه راضي دي نه د دې د یو مثال لکه یو سړی کور ته یو مزدور راولي دیوال پیو کی نو مالک راشي و ته وای چې را ډېر ښه دیوال دی وکړه او کوک دې مونږ او په ښه وخت کې دی وکړه ډېر ښایسته دی وکړه زه د نه ډېر راضي یم او خوشحاله یم خو مزدوري ولا پوره ورني کې لږ ورکي نو هغه خپه شي دي نو دی خو راضي شي خو هغوی خپه شو نه د الله نه هغوی خپه نه دي داسې ډېر څه به وله ورکي او څه ورکړي دي چې هغوی به هم خوشحاله وي وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار او تیر کړي دي د دوی د پاره جنتونه چې بهیږي لاندې د هغې نه ویالې خالدین فیها ابدا همیشه به په هغې کې همیشه ذالک الفوز العظیم و دغه د کامیابي لویه یا الله زمونږ نصیب کړي وممن حولکم من الاعراب منافقون او دا چانه چې چاپیر ستاسو نه دي د بانډچیانو نه منافقان دي نو بعضې دا چانه چې ستاسو چاپیر دي د بانډچیانو نه منافقان دي ومن اهل المدینه او بعضې د مدینې والاونه مردو علی النفاق آمیشګري کړله په منافقت په منافقت باندې باقی فاتح دي لا تعلموهم نحن نعلموهم اے پیغمبره ته نه پیژنې هغوی لره مونږ پیژنو وګوره مدینه کې منافقان دي او الله خپل پیغمبر ته وایي چې ته نه پیژنې مونږ پیژنو چې شته دی نو د پیغمبر نه چې دی علم د غیب و نفی که چې تا ته پته نشته ولې منافقت د زړه چیز دی نو ته په هغې خبر نه په زړونو باندې ته علم نه لري سنعذبهم مرتین سر دی چې موږ به عذاب ورکو دوی له دوه کرته په دنیا کې او په برزخ کې ثم یردون الی عذاب عظیم بیا به دوی واپس کړی شي عذاب لوی ته وآخرون اعترفوا بذنوبهم او نور دی چې هغوی اقرار کړی دی په خپلو ګناهونو باندې دا ډېر د امید آیات دی په قرآن کریم کې نور داسې دی چې اقرار کړی دی په خپلو ګناهونو باندې خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا چې دی یو ځای کړی دی عمل صالح او بل بد ښه عملونه هم کړلي او بد هم کړی دی او په خپلو ګناهونو باندې اقرار هم کوي عسى الله ان يتوب عليهم قریب دی الله چې رجوع د رحمتو کې په دوی ان يتوب عليهم کې معنا دا پرته ده چې دوی له توفیق د توبې ورکي هغوی توبه وباسي او بیا الله دا توبه قبول هم کړي دغه معنا ده ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم یقینا الله دې بخونکې مهربان خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم واخلته پیغمبره د مالونو دوی نه صدقه چې ته پاکې دوی لرا وتزكيهم او پاکې دوی لرا په سبب دغه صدقې سره تطهرهم وتزكيهم دا فصاحت او بلاغت د قران دی تطهرهم ته پاکې د سنه د ګناہوں نه او وتزکیهم تزکیه د نفسونه په دې سره صفا کیږي او په تطهرم د ګناه نه پاکیږي او تزکیه د نفس فرازي وصلی علیهم او دعا کوه د دوی د پاره
ان صلاتک سکن لهم، یقینا دعا ستا اطمینان دی د دوی دپاره. هغوی به د پیغمبر دعا ته ډېر خوشحالېدل. والله سمیع علیم، الله اورېدونکی ذات دی او پوهه ذات دی. الم یعلموا ان الله هو یقبل التوبة عن عباده، آیا دوی نه پوهېږي چې دا الله دا قبله توبه د خپلو بندګانو نه، ویاخذ الصدقات او قبله صدقو لره، وان الله هو التواب الرحیم، او دا الله عمده د توبه قبلونکی او رحم والا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، او تو ورته ووایه چې تاسو عمل کوئ، په زر دی چې وبیني الله عمل ستاسو او رسول د مؤمنان. عمل به ستاسو راښکاره شي که نه، مؤمنان به هم ویني. وستردون الى عالم الغیب والشهاده، او زر دی چې واپس به شئ تاسو هغه ذات ته چې هغه پوی دی په پټو په ښکارو. فینبئکم بما کنتم تعملون، پس خبر به درکړي تاسو ته په هغه څه چې وایي تاسو عمل کوو. هغه ذات چې په پټو په ښکارو باندې یو شانت عالم دی هغه الله دی یوازې او بس. وآخرون مرجون لامر الله، او نور کسان دي چې هغه وروسته کړی شوي دي امر د الله ته. دغه درې کسان دي وروسته به ذکر راشي چې مراره بن ربیع، کعب بن مالک او هلال ابن امیه دی. نو دا کسانو چې وروسته شوي غزوه تبوک نه او جهاد ته تللي نه وو. کوم چې د کعب ابن مالک په باره کې راځي نو هغه خو وایي چې ما د دغې غزا دپاره 2 سورلۍ تیارې کړې وې، او دا مې اراده وه چې زه سورلۍ مې تیزه ده، زه دوی رانیسم، سبا به پسې روان شم، ماسپښین نه وروسته به پسې روان شم. ورو ورو هغې رانه لرې وتل او زه ایسته پکې پاتې شوم. نو بیا ډېر خفه و، خو بس تر دې چې نبی اسلام دلې راواپس شو. نبی اسلام هم د ده لار کې نوم نه واخیستی، ولې دا 10,000 لښکرو. نو ان تبوک ته چې رسېدلې هلته یې تپوس کړی چې دا کعب ابن مالک څه شو؟ چا ویلي وه منافق دی، نبی اسلام ویلي چې نه، هغه چوپ شوی و پې. او نور کسان دي چې هغه وروسته کړی شوي دي امر د الله ته. اما يعذبهم و اما يتوب عليهم، یا خو به عذاب ورکړي دوی ته او یا به رجوع د رحمتو کې په دوی. والله علیم حکیم، او الله دې پوهه ذات د حکمتونو والا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، او هغه کسان چې جوړ کړی دی یو شی او نوم یې پې د جومات ایښی دی، نو جماعت جوړ کړی دی ضرارن د پاره د ضرر ورکولو، و کفرن او د پاره د کفر، و تفریقا بین المؤمنین او د پاره د جدایی تفرقه راوستل په مابین د مؤمنانو کې. و ارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، و ارصادا او انتظارګه او مورچل د پاره دغه چا چې جګړه کړله د الله او د الله د رسول سره مخکې د دې نه. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وایي سبب نزول د دې آیات هغه دا دی چې په مدینه کې مخکې د راتلو د نبی علیه السلام نه په مدینه کې یو سړی و د خزرج قبیلې نه چې هغه ته ابو عامر راهب ویلله. دا په جاهلیت کې نصراني شوی و او د ده چې دی په خزرج قبیله کې ډېر لوی شرف و. خو کله چې نبی علیه السلام مدینې ته راغی، هجرت یې وکړ او مسلمانان په نبی علیه السلام راجمع شو او د اسلام شان ډېر اوچت شو، نو دغه لعین چې دی د بغض ونیو او په ضد کې راغی، نو دی چې دی بس وتښتېده مکې مشرکینو ته او هغوی را مایله کول په جنگ د رسول الله سلام. نو هغوی راجمع شو او قبیلې راجمع کړې په هغه کال د احد باندې. بیا هغه واقعه وه چې کوم وشوه، خو په هغې کې عاقبت د متقیانو و. او دغه فاسق وایي سکندې ایستلې وې په مابین د دواړو صفونو کې
په یو کنده کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غورځید او هغه ته تکلیف ورسید، مخ زخمی شو او دغه مخامه غاښونه مات شو، نو سر زخمی شو. نو دا دغه ابو عامر کارو. بیا وروسته چې دغه ابو عامر چې هغه ته نبی اسلام بد دعایم وکړه ان یموت بعیدا تریدا، بیا دغه دعا د نبی اسلام دغه په باره کې قبول شول. نو بیا دغه منافق چې روم ته وتښتید او د روم نه چې بیا یعنی دوی ته یو خط را لېږلی، هرقل ته تللی باچا د روم ته، او د هغه نه نصرت وغوښته په مخالفت د نبی اسلام. هغه ورسره وعده وکړله. نو چې کوم منافقین ملګري په مدینه کې هغوی ته یو خط راولېږه، ویل چې زه به یو غټ لښکر د دې ځای نه در روانومه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابلې دپاره، نو بس موږ به خامخا په هغه باندې غالبه کیږو، خو زمونږ دپاره دلته یو پناهګاه جوړه کړئ چې موږ درشو. هغه زمونږ دپاره یو مورچل وي. نو دی چې دغه منافقینو دلته یعنی د مسجد قبا په خوا کې یو مسجد بنا کړ. نو دغه جماعت جوړ کړ، مضبوط کړ. نو نبی اسلام ته خبر ولېږه چې تراشه او دې کې موږ ته منځو کا افتتاح وکړه. خو دغه وخت کې نبی اسلام چې غزوه تبوک ته ځان برابر کړو، د غزوه تبوک د تلو نه لږ مخکې دا خبر نبی اسلام ته دوی ورکړ چې دا راشه دوی ته منځو کې. خو نبی اسلام چې او دا خبره نبی اسلام ته دا خبره وکړه چې مونږ د دې لپاره دا جماعت جوړ کړ چې ضعیفان او مریضان په باراني شپه کې او یخه شپه کې هغه جماعت لتلی نشي، هغه لرې دی. نو ته چې مونږ ته دې کې منځو که دا هم دغې وجې نه جوړ کړی دی. نو نبی اسلام ورته وویل چې مونږ خو اوس دغه په سفر روانې، لیکن کله چې مونږ یعنی د الله په امداد باندې بېرته واپس شو، نو زه به بیا مونځ به پکې وکړم. کله چې نبی اسلام مدینې ته د غزوه تبوک نه یعنی را واپس شو، په لاره کې لاو چې دته د آیاتونه نازل شو، خبر ورکړه په مسجد زرار باندې چې دا چې دی بنا کړی دی په کفر او د دې لپاره چې تفرقه راولي په مابین د جماعت د مؤمنانو کې، چې څه کسان به یې مسجد قبا ته ځي او د هغې نه به سره نیم شي دې ته، او د دوی خاص کسان به یې پکې، ځکه چې دا ابو عامر ورته ویلي چې دغه جماعت جوړ کړئ او زه روان یم. مطلب دا دی چې د روم باچا نه کومک اخلم او ستاسو دپاره درځم، نو بس دا کار کوم. بس بیا دا آیتونه نازل شو. نبی علیه السلام چې دی بیا وروسته هغې ته کسان ولېږل د ده د راسرسېدو نه مخکې چې دغه جومات ورڼوئ، او هغه ورڼوه او ویسېزه. نو د دې نه یو اهل علم دا ماخلي چې یو جومات وی په خوا کې بل جومات جوړول دا جایز نه دی، دا مسجد زرار دی، دا مابین د مؤمنانو کې تفرقه او اختلاف د جوړولو سبب ګرځي، نو دویم جومات په نږدې ورته نه جوړیږي. ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى، او خامخا قسمونه بخوري دوی چې زمونږ اراده نه وه په جوړولو د دې جومات سره مګرم حسنا ډېره ښه اراده وه، زمونږ نیکه اراده هم وه. دا ده چې ضعیفان به پکې مونځ کوي، مریضان به یې کوي، او یخه شپه او باراني شپه کې به پکې مونځ کوو، دغه اراده هم وه. والله یشهد انهم لکاذبون، الله گواهی کوي چې یقینا دوی خامخا دي دروغجن، دروغ وایي. لا تقم فيه ابدا، تو مو ودریگا په دې جماعت کې اسکلا. لا مسجد اسس على التقوى من اول يوم، خامخا جماعت چې داغه تعداوی خودلې شوی دی په تقوا او په اخلاص دا اول ورځ نه. حق ان تقوم فيه، حقدار دی چې ته ودرېږې پاغې کې دا اول ورځ نه. نبی اسلام چې هجرت وکړ اول مسجد قباء جوړ کړ. فيه رجال يحبون ان يتطهروا، پدې کې سړي دي
خواخ غنی دا چې دوی خزان پاک کی نو نبی اسلام به دا وینه ته پوښتنه چې تاسو الله صفت کړی د تاسو طهارت څه شه ده هغه ول چې د الله رسوله یو خو مونږ چې د استنجا په وبو باندې کوو او بل د جنابت نه غسل کوو والله يحب المطهرين الله خوخ غني ځان پاک کون کی هغه ځان پاک کون کی طهارت کون کی دا د الله تعالی خوخ دی درنو اوریدونکو نننې ترجمه هم دوم راوا تر بل خبرونه مو په الله سپارم وصلی الله علی النبی واله وسلم لایق د سنا خالق د دنیا د ټول مخلوقات مولا غنی مولا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله دراکړي نیک عمل سنا دی وایم تل عاجز بندا ولړیم صدر کی جهاد مال عاجز بندا ولړیم صدر کی جهاد د قرآن جنت غواړم لتا خالق د دنیا د ټول مخلوقات مولا غنی مولا سبحان الله سبحان